السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم وروره، تا پوښتنه په لیکلو کې را لېږلې ده او پوښتنه دې دا ده چې ته وایې بعضې خلک داسې وایي چې زموږ سره په تبلیغ کې لاړ شي نو یو مونځ په 49 کروڑ دی او یو سبحان الله په 49 کروڑ دی. نو دا په حدیث کې شته او که نه؟ ټول نه لومړی خبره خو محترمه دا ده چې د یوې ډلې د یو جماعت په نامه د هغه جماعت د هغې تردید چې دی نو دا علماو دا ښه نه دی ګڼلی. یوه دویم نمبر خبره دا ده چې غلطه خبره چې د هر چا یي نو هغې ته به غلطه ویلی شي د قرآن او د حدیث او د اجماع او د قیاس او د ائمه د سلفو صالحینو د قانون موافق. که دا د هر چا یي، کله کله یو ډېر ښه جماعت یو خبرې صحیح نه او سمه خبره چې دا چې د هر چا یي نو هغې ته سمه خبره ویل پکار دي. چونکې تبلیغي حضرات چې دا خبره کوي چې زموږ سره څوک لاړو نو یو مونځ یې په 49 کروڑ دی او هر عمل یې په 49 کروڑ دی، دا د قرآن او د حدیث نه ثابته نه ده. دا په قرآن کې هم نشته، دا په احادیثو کې هم نشته. چونکې دا دی دوو احادیثو له ضرب ورکوي. یو حدیث د جهاد په باره کې راغلی دی او یو حدیث د صدقې په باره کې راغلی دی او دا دواړه احادیث په هغه ځای کې دي چې کله په جهاد کې سړی په مجاهد وي او د صف په اول صف کې د جنگ او په اول وهلت کې نو دته به دا اجر ملاویږي. چونکې د فی سبیل الله صحیح مصداق دا جهاد دی او د جهاد نه علاوه د فی سبیل الله مصداق چې دی نو دا د ټولو نه ادنا درجه چې ده دا د طالب او د عالم ده. باقي چې دی د فی سبیل الله مصداق راغلی دی خو استاد دا مطلب یې نه دی چې څوک فی سبیل الله شو نو د هغه عمل به هم اکه شان قبلیږي څنګه چې د مجاهد قبلیږي. نه، داسې نه ده ښه. چونکې دا مسله چې دا د سلفو صالحینو د کتابونو نه او د محدثینو د طرز او د طریقې نه او د احادیثو نه خلاف ته نو دا مسله صحیح نه ده ښه، غلطه ده.